بسم الله الرحمن الرحیم. نبی مدثر یم د نهم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې یم. په تېره ویډیو کې موږ سپیډ زده کړی وو چې سپیډ څه ته ویل کېږي. راځو په نننۍ ویډیو کې موږ او تاسو ویلاسیټي وایو. ویلاسیټي ته په خپله پښتو کې سرعت ورته ویل کېږي چې سرعت څه شی دی. د سرعت ډولونه به ووایو او د دې تر څنګ به د دې کوم فورمول چې دی هغه فورمول به ووایو. راځو د سرعت څخه یې را شروع کوو. لومړی how fast an object is moving in a particular direction. یو جسم څومره تیز په یو مشخص لوري باندې حرکت کوي دغه ته په خپله ویلاسیټي ویل کېږي. ګورئ د ویلاسیټي او د سپیډ ترمنځ دغه فرق داسې دی لکه موږ چې د ډیسټنس او د ډسپلیسمنټ ترمنځ فرق وویلی. د ډیسټنس او د چیش ترمنځ فرق مو ویلی، د ډسپلیسمنټ ترمنځ فرق مو ویلی. د ډسپلیسمنټ او د ډسټنس ترمنځ چې کوم فرق دی تقریبا هغه فرقونه د سپیډ او ویلاسیټي ترمنځ هم دي. لکه مثلا یو چې دی هغه سکالري کمیت دی، بل ویکټوري کمیت دی. یو د یوه لوري معلوم دی او د بل لوري چې دی هغه سره کم دی نه دی معلوم. اوس ویلاسیټي چې ده هغه خپل پرټیکولر ډایرکشن هغه لوري به معلوم وي. د ابجیکټ په کوم جسم چې حرکت کوي د هغه ډایرکشن پکښې کې معلوم وي، خو په سپیډ کې هغه ډایرکشن نه وي معلوم. نو په سپیډ کې موږ داسې ویلي وو چې how fast an object is moving، څومره تیز یو جسم حرکت کوي دې ته سپیډ ویل کېږي. خو په ویلاسیټي کې موږ وایو چې یو جسم څومره تیز په یو مشخص ډایرکشن باندې حرکت کوي دې ته ویلاسیټي ویل کېږي. دا یو تعریف سو. بل تعریف یې داسې دی چې displacement covered by an object in a unit of time is called velocity. هغه ډسپلیسمنټ چې یو ابجیکټ یې په یو معلوم وخت کې طی کوي یا هم وهي هغه ته څه ویل کېږي؟ ویلاسیټي ویل کېږي. ګورئ په سپیډ کې موږ ویلي وه چې distance divided by time is called speed. خو په ویلاسیټي کې موږ وایو چې displacement divided by time is called velocity. ځکه په displacement کې د ډایرکشن یا لوري چې دی هغه سره کم دی معلوم دی. یو بل تعریف یې داسې دی rate of change of displacement is called velocity. په displacement کې په کوم ریټ سره توپیر راځي دغه ریټ معلومولو ته په خپله چې ویل کېږي ویلاسیټي ورته ویل کېږي. همدارنګه د دې عمومي کوم فورمول چې دی هغه داسې دی چې ویلاسیټي چې ده دا په خپله مساوي کېږي په څه شي سره؟ ډسپلیسمنټ تقسیم پر ټایم سره. او همدارنګه ویلاسیټي چې ده دا یو ویکټوري کمیت دی. ګورئ د ویکټوري کمیت زه تاسو ته یې وارې تشریح کوم. موږ او تاسو دوه ډوله کمیتونه لرو. یو ته ویکټوري کمیت وایو چې په پښتو کې هم دې ته په خپله چې وایي ویکټوري کمیت وایي، او بل چې دی هغه ته سکالر کوانټیټي ورته ویل کېږي چې په پښتو کې هم دې ته موږ څه وایو سکالري کمیت ورته وایو. صحیح دی چې ورته وایو سکالري کمیت ورته وایو. ویکټوري کمیت چې ته ویل کېږي، سکالري کمیت چې ته ویل کېږي. ګورئ دوه رقمه کمیتونه په فزیک کې شته. ویکټوري کمیتونه هغه کمیتونو ته ویل کېږي چې د دې لوری یا هم جهت معلوم وي. چې معلوم وي لوری یا جهت یې معلوم وي. مثلا که چیرې تاسو داسې یو کوانټیټي داسې یو کمیت ولرئ چې د هغه لوری معلوم وي چې مثلا دې طرف ته یا هغه طرف ته یا لوړ طرف ته یا لاندې طرف ته داسې د دې لوری معلوم وي، دغسې کمیتونه چې دا ویکټوري کمیتونه دي. ځکه چې د دوی چې شي دی ځکه چې د دوی لوری معلوم دی او عموما د دې پر سر باندې موږ داسې د ویکټور علامه ورکوو. او سکالري کمیتونه بیا هغه کمیتونه دي چې د دوی لوری یا هم کوم جهت چې دی دا نه وي معلوم دی، چې دی د دې ډایرکشن نه وي معلوم چې مثلا کم طرف ته. نو دغسې کمیتونو ته بیا څه ویل کېږي؟ سکالري کمیتونه ویل کېږي. چې ویلاسیټي چې ده هغه یو له ویکټوري کمیتونو څخه ده. معنا دا چې په ویلاسیټي کې موږ ته د جسم ډایرکشن را معلوم وي، د ابجیکټ ډایرکشن راته معلوم وي چې د ابجیکټ یا د جسم چې دی کوم لوري ته حرکت کوي، یا د مثال په توګه سره د ده ډایرکشن چې دی هغه کم طرف ته دی. مثلا راسته طرف ته، چپه طرف ته، کم طرف ته د ډایرکشن دی هغه موږ ته سره کم وي راته معلوم وي. لکه څنګه چې سپیډ خپل ډولونه درلودله ویلاسیټي هم خپل ډولونه لري. چې مثلا د دې څخه لومړی چې دی هغه مثلا په سپیډ کې موږ چې ویلي وه یونیفارم سپیډ مو ویلی وو، دا بیا چې دی یونیفارم ویلاسیټي ده. چې ده یونیفارم ویلاسیټي چې ما تاسو ته په تېر لوست کې هم ویلي وه چې دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته منظم سرعت ورته ویل کېږي. یونیفارم ویلاسیټي یا هم دې ته موږ څه وایو
منظم سرعت ورته وایو. منظم سرعت په خپله چی ته ویل کیږي؟ یونیفورم ولاسیټي موږ او تاسو په سپیډ کې داسې ویلي وو چې کله چې یو ابجکټ په مساوي وختونو کې مساوي ډسټنس وهي یا فاصله طی کوي دا ته چی ویل کیږي؟ دا ته یونیفورم سپیډ ویل کیږي. خو په یونیفورم ولاسیټي کې بیا داسې وایو چې کله چې یو جسم مساوي ډسپلیسمنټ په مساوي وختونو کې په یو جسم کې رامنځته کیږي، دلته یا هم مساوي د موقعیت تغییر په مساوي وختونو کې په یو جسم کې رامنځته کیږي، دې ته یونیفورم ولاسیټي ویل کیږي. مثلا دغه یو شخص دی، دا مثلا د دې ځای څخه حرکت شروع کوي او مثلا راځي تر دغه ځای پورې دی څه به کوي؟ خپل ځان رسوي. اوس کله چې دا شخص د دې ځای څخه حرکت را شروع کړي و دې ځای ته، دغه شخص په خپل موقعیت کې په هر 2 ثانیو کې یو متر توپیر راځي د ده په موقعیت کې. یعنې په دې کې په هر 2 ثانیو کې څونه ته ډسپلیسمنټ رامنځته کیږي؟ په هر 2 ثانیو کې په دې کې د مثال په توګه سره 1 متر ډسپلیسمنټ رامنځته کیږي. په هر 2 ثانیو کې 1 متر چې پکې رامنځته کیږي ډسپلیسمنټ پکې رامنځته کیږي. یعنې دغه شخص چې مثلا په هر 2 ثانیو کې د 1 متر په اندازه سره خپل موقعیت ته تغییر ورکوي، ډسپلیسمنټ مثلا خپل موقعیت ته تغییر ورکوي، نو دغه ته یونیفورم ولاسیټي ویل کیږي په یو مشخص یا معلوم جهت باندې. ګورئ په ولاسیټي کې ډایرکشن ډېر مهم دی ځکه چې دغه ډایرکشن دی چې د سپیډ او د ولاسیټي ترمنځ فرق کوي. صحیح دی؟ نو په دې ځای کې ډایرکشن معلوم دی، دا شخص کم طرف ته حرکت کوي او په مساوي وختونو کې څومره فاصلې وهي. که چیرې دا شخص په مساوي وختونو کې مساوي ډسپلیسمنټ په دې کې رامنځته کیږي یا هم مساوي د موقعیت تغییر په کې رامنځته کیږي په مساوي وختونو کې پر یو مشخص لوري باندې، نو دغسې ولاسیټي ته څه ویل کیږي؟ یونیفورم ولاسیټي ورته ویل کیږي یا منظم سرعت ورته ویل کیږي. خو برعکس موږ د دې برعکس هم نن یونیفورم سپیډ مو ویلی وو. نن یونیفورم سپیډ هغه سپیډ ته ویل کېدی چې په مساوي وختونو کې غیر منظمې یا غیر مساوي فاصلې یو جسم وهلې یا طی کولې. دلته د نن یونیفورم سپیډ پر ځای چې شو وایو موږ نن یونیفورم ولاسیټي ورته وایو. نن یونیفورم چې شو وایو ولاسیټي وایو. نن یونیفورم ولاسیټي ته په خپله غیر منظم چې ورته ویل کېږي، غیر منظم سرعت هم ودې ته چې ویل کېږي ورته ویل کېږي غیر منظم سرعت. صحیح دی؟ نن یونیفورم ولاسیټي یا غیر منظم سرعت دا څه شي دی؟ په دې ځای کې هم تاسو د شکل ته پاملرنه وکړئ. دغه شخص د دې ځای څخه پر دې طرف باندې پر دغه طرف باندې مثلا څه شي کېږي؟ پر دې طرف باندې دا شخص د دې څخه حرکت شروع کوي او داسې ځي. صحیح دی؟ اوس دا شخص چې کله ځي په لومړی سر کې مثلا کرار روان وي، په 3 ثانیو کې د ده په موقعیت کې یا ډسپلیسمنټ کې د 1 متر په اندازه سره تغییر راسي، یا هم په 3 ثانیو کې یې ډسپلیسمنټ چې دی هغه مساوي دی په څو سره؟ په 1 متر سره. صحیح دی؟ خو په دې ځای کې مثلا یو مهم کار ورته په یاد سي، بیا د خپل په سپیډ کې چې راولي تیزوالی راولي. معنا په دې کې د موقعیت تغییر چې دی په مشخص ډایرکشن باندې، په معلوم ډایرکشن باندې څه کم سي؟ ډیر سي، پکې کې زیات سي. وخت چې دا زیات سو په دغه وخت کې به مثلا دی په دغه 3 ثانیې وخت کې د ده په موقعیت کې څونه تغییر راځي؟ د ده په موقعیت کې د 3 متره په اندازه سره تغییر راځي. نو دلته چې دغه شخص په مساوي وختونو کې غیر منظم یا غیر مساوي د موقعیت تغییر په دې کې رامنځته کیږي په یو مشخص ډایرکشن یا لوري ته، دغه ته بیا څه ویل کیږي؟ نن یونیفورم ولاسیټي ورته ویل کیږي یا غیر منظم سرعت ورته ویل کیږي. دا شخص د دې ځای څخه تر دې ځای پورې غیر منظم سرعت درلودلی، د ده سرعت ثابت نه و، د ده سرعت کانسټنټ نه و، د صورت یونیفورم نه و چې موږ مثلا هغه په اساني سره راوباسو، بلکې غیر منظم په مساوي وختونو کې غیر منظم د موقعیت تغییر په دې کې رامنځته کېدی. همدارنګه بل چې دی موږ ایوریج سپیډ ویلی وو. ایوریج سپیډ مو ویلی وو چې مکمله فاصله تقسیم پر مکمل وخت باندې موږ ته ایوریج سپیډ په لاس راکوي. همدغه رقم د دې پر ځای باندې موږ چې لرو ایوریج ولاسیټي لرو. چې لرو ایوریج ولاسیټي یا هم دې ته موږ اوسط سرعت هم ورته ویلی سو. ایوریج ولاسیټي یا دغه به تاسو په خپل کتابو کې داسې ووینئ چې اوسط سرعت یا د اوسط سرعت پر ځای باندې منځنی سرعت ورته لیکلی، او د ایوریج ولاسیټي چې ده دا په 9م صنف کې هم سته او په 11م صنف کې هم سته. په 9م صنف کې پر دې باندې ډېر بحث نه دی سوی، فقط ولاسیټي یې تشریح کړې ده پر دا باندې. منځنی سرعت یا اوسط سرعت یا ایوریج ولاسیټي چې د خپله چی ته ویل کېږي. ایوریج ولاسیټي موږ داسې ویلی سو چې
مکمل ډسپلیسمنت چې په یو جسم کې رامنځته سوی پر یو مشخص شي باندې مشخص ډایرکشن باندې په واحد د وخت کې عبارت د منځني سرعت څخه دی. یعنی the total displacement covered by an object in a particular time interval in direction is called average velocity. ګورئ دلته دوه شیان ډېر مهم دي. لومړی شی دا چې دلته ډایرکشن چې دی هغه معلوم دی. ولې؟ ځکه چې velocity چې ده دا یو vector quantity ده. څه رقم quantity ده؟ vector یا هم وکتوري کمیت دی. او بله دا خبره دلته distance نه دی، دلته displacement دی. او د distance او د displacement ترمنځ فرق خو ما په لومړنۍ ویډیو کې له تاسو ته در وښوی. displacement د موقعیت تغیر ته ویل کېږي او په دې کې موږ ته چې معلوم وي لوری معلوم وي. او distance چې دی هغه فقط چې ته ویل کېږي هغه وهل سوې فاصله چې مثلا د یو عجوق په واسطه سره وهل سوي هغه فاصلې ته چې ویل کېږي هغه فاصلې ته ډسټنس ویل کېږي چې د هغه کې سکالري کمیت دی د هغه لوری نه دی معلوم. نو په ایوریج ولاسټي کې موږ وایو چې مکمل ډسپلیسمنت چې په یو جسم کې رامنځته کېږي په یو مشخص وخت کې په یو مشخص وخت او همدارنګه ډایرکشن باندې عبارت د چی څخه دی؟ د ولاسټي څخه دی. یا لاندې داسې ویلی سو چې ډسپلیسمنت د ډسپلیسمنت پر سر باندې داسې وکتور ورکوو. ولې د ډي پر سر باندې داسې وکتور ورکوو؟ ځکه چې دا وکتوري کمیت دی یعنې د دې لوری معلوم دی. یعنې مکمل ډسپلیسمنت په واحد د وخت کې موږ ته چی په لاس راکوي؟ موږ ته ولاسټي په لاس راکوي. د ولاسټي پر سر باندې هم د وي داسې وکتور علامه ورکوو په دې خاطر چې دا هم څه رقم دی؟ وکتوري کمیت دی. یعنی په دې ځای کې تاسو وګورئ په سپیډ کې موږ ویلي وو چې ټوټل ډسټنس، دلته اوس د دې پر ځای چې وایو ولاسټي وایو. په ولاسټي کې بیا داسې وایو چې ولاسټي مو مساوي کېږي په چی سره؟ ټوټل ډسپلیسمنت ډیوایډډ بای ټوټل ټایم. موږ ته چی په لاس راکوي؟ موږ ته وی یا هم ولاسټي په لاس راکوي چې په داسې توري سره دا څه رقم کوو؟ شوی. همدارنګه د دې څخه وروسته موږ او تاسو انسټنټینیس سپیډ ویلی وو. انسټنټینیس سپیډ یا هم دې ته موږ لحظوي سرعت ورته ویلی وو. لکه څنګه چې انسټنټینیس سپیډ وو همدا رقم انسټنټینیس چې شته ولاسټي شته. همدا رقم چې شته انسټنټینیس ولاسټي شته. انسټنټینیس ولاسټي یا هم دې ته په خپله لحظوي سرعت ویل کېږي. ګورئ دا د خپل نوم څخه معلومیږي. دا د خپل نوم څخه معلومیږي چې لحظوي سرعت معنا په یوه لحظه کې سرعت. ګورئ ایوریج ولاسټي مکمل ټوله سرعت، مکمل منځنی سرعت. څنګه مثلا زه د دې ځای څخه یو ابجکټ دی د ا نقطې څخه راځي تر چی پورې مثلا دی حرکت کوي یا هم سفر کوي تر بي نقطې پورې. دغه ابجکټ چې د ا نقطې څخه بي نقطې ته تللی پر یو مشخص ډایرکشن باندې په دې کې چې څومره ډسپلیسمنت رامنځته سو مکمل ټوله ډسپلیسمنت یې په واحد د چی کې په واحد د هغه په وخت کې یا هم هغه مکمل وخت چې نیولی دی هغه چې ټول راواخلو پر دې تقسیم کو موږ ته چی په لاس راکوي؟ موږ ته ایوریج ولاسټي په لاس راکوي. خو برعکس که زه چیرې وایم چې نه دغه ابجکټ چې و خاص مشخص په دغه لحظه کې په دغه انسټنس کې په دغه وخت کې د ده سرعت څومره و؟ په دغه وخت کې خاص په یوه لحظه کې په یوه لمحه کې د ده سرعت څومره و؟ دغه که چیرې زه غواړم راوباسم د انسټنټینیس ولاسټي په واسطه یې رایستی سم. هغه بیا زه د ایوریج په واسطه نه سم رایستی ځکه ایوریج خو مکمل ډسپلیسمنت پر مکمل وخت تقسیموي. ما ته د دغه جسم ایوریج چې په لاس راکوي ولاسټي یې په لاس راکوي. مګر که زه په یو خاص په یوه لمحه کې په یوه لحظه کې زه غواړم چې د یو ابجکټ ولاسټي راوباسم یا د هغه سرعت راوباسم نو د هغه لپاره به زه د انسټنټینیس ولاسټي یا هم د لحظوي سرعت څخه استفاده کوم. لحظوي سرعت موږ وایو the velocity of an object at a specific instant of time. په یو مشخص وخت کې په یو مشخص لحظه کې د وخت چې مثلا د دغه جسم ولاسټي څومره ده دغه د انسټنټینیس چې ورته ویل کېږي ولاسټي ورته ویل کېږي. انسټنټینیس سپیډ که چیرې ستاسو په یاد وي ما تاسو ته داسې خلص تشریح کړي خو انسټنټینیس ولاسټي بیا موږ هغسې نه کوو. انسټنټینیس ولاسټي چې ده دا باندې موږ ښه سم بحث کوو دا ښه سم زده کوو ولې په دې خاطر چې انسټنټینیس ولاسټي موږ ته ډېره مخته راځي او دا مو ډېره پکارېږي په فزیک کې. صحیح دی؟ مثلا
موږ داسې په سپیډ کې که چېرې ستاسو په یاد وي موږ داسې ویله چې dividing the short distance covered by it in a short interval of time is called instantaneous velocity. دلته موږ وایو چې مثلا د dividing the short displacement د distance پر ځای باندې شروع کوو displacement ورکوو. دا ولې ټوله تاسو ته داسې وایم ولې تاسو ته په مکمل ډول سره دغه ویلاسټي جلا نه تشریح کوم ځکه چې زیاتره زده کوونکي د سپیډ او ویلاسټي ترمنځ توپیر نه پیژني نو ځکه ما کوشش وکړئ چې دا تاسو ته داسې په مقایسوي ډول سره تشریح کړم تر څو تاسو دغه ښه په ذهن کې کښېني او تاسو د ویلاسټي او د سپیډ ترمنځ چې کوم توپیر دی هغه توپیر تاسو وپیژني. موږ داسې وایو چې مکمل کوم ډسپلیسمنټ چې په یو جسم کې رامنځته شوی دی په واحد دغه وخت کې عبارت د انسټنټینیوس ویلاسټي څخه دی. صحیح دی. مثلا تاسو دې شکل ته پاملرنه وکړئ دا موټر د دې ځای څخه مثلا حرکت کوي راځي چې شته دې ځای ته دلته چې دا موټر کله حرکت کوي دا مکمل کوم ډسټنس چې دی مکمل کوم ډسپلیسمنټ چې په دې کې رامنځته کیږي هغه مکمل ډسپلیسمنټ چې پکې رامنځته کیږي مثلا هغه د دغه نقطې څخه بیا چې مکمل دغه ټول ډسپلیسمنټ په دې کې دومره رامنځته کیږي. صحیح دی. په واحد د وخت کې دلته زه وایم یو څوک ماته مثلا وایي دغه موټر سپیډ خاص په دغه لحظه کې په دغه انټروال اف ټایم کې په دغه وخت کې د سپیډ څومره و. اوس خو دا خو مکمل سپیډ دی ایوریج سپیډ دی دې خو زه نشم راایستلی چې زه مکمل ډسپلیسمنټ راواخلم په ټایم باندې تقسیم کړم دا خو ماته د دې ځای د په لاس نه راکوي. دلته به زه راځم خاص د دغه ځای کې په دغه لمحه کې په دغه لحظه کې په دې کې څومره ډسپلیسمنټ د دې ځای څخه تر دې ځای پورې د دې څخه د دې ځای پورې په دې کې څومره ډسپلیسمنټ رامنځته شوی دی په څومره وخت کې دغه دلته ټایم محدود سو مکمل وخت نه دی فقط د ټوله وخت څخه فقط دغه وخت راخلو دغه وخت چې راخلو دا پر دې باندې تقسیموو موږ ته چې په لاس راکوي انسټنټینیوس ویلاسټي په لاس راکوي. دلته مو پر یو شي باندې فکر دی دلته وخت راته محدود سو وخت سره کم سو وخت دلته راته محدود سو مکمل وخت نه بلکې چې شي شارټ انټروال اف ټایم شارټ تر ټولو ډېر کوچنی وخت ځکه چې فاصله کمیږي واضح خبره ده چې وخت ورسره کمیږي واضح خبره ده چې مثلا یو موټر چې مثلا په ډېر سپیډ سره روان یي او غټه فاصله وهي نو په هغې کې که ته دونه کوچني فاصله راواخلې چې دغه کوچني فاصله یې په څومره وخت کې وهلي نو واضح خبره ده چې هغه وخت یې ډېر محدودېږي ډېر کمیږي ځکه وخت خو ژر تېرېږي یوه ثانیه دوې ثانیې په فزیک کې موږ د ثانیې یو څه کار اخلو نو هغه دلته به دا ځای کې بیا وخت سره کم سو محدود سو ځکه خو انسټنټینیوس ویلاسټي چې ده هغه د هغې عمومي فورمول چې دی هغه لږ توپیر لري. څنګه مثلا راځو په دې ځای کې انسټنټینیوس ویلاسټي ته دلته ګورئ موږ او تاسو ما تاسو ته ویله په دې ځای کې انسټنټینیوس ویلاسټي چې ده په دې البته ویلاسټي انسټنټینیوس ویلاسټي یا هم لحظوي سرعت چې دی په لحظوي سرعت کې ټایم یا هم وخت چې دی دا سره کم سو دا محدود دی. وختي چې ټایم یا وخت محدود سو نو په دغه خاطر په دې خاطر دغه د دې فارموله چې د هغې څه توپیر کوي. څنګه دا چې انسټنټینیوس ویلاسټي ده نور خو هغه فارموله ده ډسپلیسمنټ دی دا ډیوایډډ بای څه شي دی بای ټایم خو دلته یو بل شی شته دا چې شي دی دا چې دا انسټنټینیوس ویلاسټي ده نو د وي سره خو به اول یو انسټنټینیوس یو د درې تورې اضافه کړو تر څو دا سره کم سي معلوم سي چې دا انسټنټینیوس ویلاسټي ده. بله خبره دا چې دلته دا وخت محدود سو وخت اوس ټوله وخت نه دی وخت ټول وخت محدود سو وخت چې وخت محدود سو نو په دې ځای کې موږ د وخت لیمیټ نیسو د وخت لیمیټ نیسو خو د وخت لیمیټ تر نیولو تر مخه ور تاسو دا شی درښیم. ګورئ که زه داسې ولیکم چې t is equals to 0 t مساوي سو په صفر سره دا معنا چې t exactly 0 ده ټایم بس خاص 0 دی صفر دی خو که زه داسې ولیکم چې t arrow 0 یا t approach to 0 یا t تقرب کوي و صفر ته دا معنا لري چې t صفر نه ده وخت صفر نه دی مګر وخت دومره کوچنی دی چې تقریبا صفر ته ورنږدې دی ډېر صفر ته ورنږدې دی 0.00 څو ثانیې دی صحیح دی داسې ډېر و صفر ته سره کم دی ورنږدې دی که ولیکم چې ټي مساوي کېږي په صفر سره نو خو معنا دا چې وخت که سره صفر دی خو که ولیکم چې ټي approach to 0 ټي تقرب کوي و صفر ته وخت تقرب کوي و صفر ته دا څه معنا لري دا معنا چې وخت
تقرب کوي و صفر ته. په دې ځای کې دا معنا چې دا وخت ډېر ورنږدې دی و صفر ته، خو صفر نه دی. په دې پوه شئ، صفر نه دی، فقط صفر ته ورنږدې دی. صحیح دی؟ نو دلته موږ دا چې وخت محدود سو، نو زه راځم د وخت لیمیټ نیسم، لیکم چې لیمیټ د LIM د لیمیټ څه شو دی؟ د لیمیټ کوچنی فارم دی. صحیح دی؟ او لیکم چې T چې شو دی approach to 0. T مو سره کم سوله، T تقرب کوي و صفر ته. اوس نو په لحظوي صورت کې بیا موږ داسې نسو ویلی چې V مساوي کېږي D یې پر څه شي باندې؟ پر T باندې. ولې؟ په دې خاطر چې دلته وخت محدود سو، د وخت ډېره کوچني اندازه یې راواخیسته. نو وخت چې د وخت کوچني اندازه یې راواخیستله، نو موږ به دلته د وخت لیمیټ نیسو چې V یا هم instantaneous velocity is equal to limit of T approach to 0 and distance multiplied by distance divided by T. په دې ځای کې وایي چې velocity چې د instantaneous velocity یا لحظوي سرعت چې دی هغه مساوي کېږي د T په لیمیټ سره چې و صفر لیمیټ د T چې صفر ته تقرب کوي او ضرب displacement تقسیم پر څه باندې؟ پر T باندې. دا موږ ته لحظوي سرعت په لاس راکوي. اوس نو دغه یو خبره یې وارې درته ثبوتوم چې دا څنګه دا ټایم و صفر ته تقرب کوي یا ولې دومره صفر ته نږدې سي، ولې دا وخت دومره کم سي. په دې خاطر ګورئ، که چیرې زه مثلا راسم دا تاسو فرض کړئ دا یو ګراف دی. صحیح دی؟ دا ګراف د ولاسټي ګراف دی. دلته په دې ځای کې دا پوزیشن سو او دا ټایم سو. صحیح دی؟ پوزیشن معنا موقعیت سو او دا ټایم سو. صحیح دی؟ یو جسم دی، مثلا یو جسم دی، د مثال په توګه سره د هغه د سپیډ د ولاسټي کوم ګراف چې دی هغه داسې شکل لري. د ولاسټي کوم ګراف چې دی هغه داسې شکل لري. صحیح دی؟ یو وار به زه تاسو ته د یونیفورم خیر هغه وروسته راځم. دلته په دې ځای کې تاسو ګورئ داسې څه لري، داسې ګراف دی. اوس نو دا جسم چې مثلا د مثال په توګه سره په دغه ځای کې مثلا فعل حال د مثال په توګه سره د خو ګراف داسې دی، زه غواړم چې د دې څه راوباسمه. د مثال په توګه سره دلته د دې ځای څخه د جسم مثلا هغه ولاسټي یې راباسو. مثلا د جسم چې دی هغه یو موقعیت یې مثلا پر دې ځای دی چې دې ته موږ څه وایو؟ دې ته یې فاینل پوزیشن وایو. صحیح دی؟ او مثلا دې ته یې څه وایو؟ دې ته یې XI یا هم انیشیل پوزیشن ورته وایو. صحیح دی؟ همدارنګه د دې ځای څخه دا یې څه سو؟ دا یې هم فاینل ټي سوله یا هم مثلا دې ته څه وایو؟ TF ورته وایو. او دا یې څه سو؟ د مثال په توګه سره دغه کوم وخت چې دی دې ته څه وایو؟ دې ته د مثال په توګه سره TI ورته وایو یا هم د دې انیشیل وخت یا هم انیشیل کوم پوزیشن چې دی وخت چې دی هغه ورته وایو. صحیح دی؟ اوس په دې ځای کې دا جسم چې دی، دا جسم زه غواړم چې د دې څه راوباسم؟ ولاسټي راوباسم. نو دې چې زه ولاسټي راباسم نو خو دغه مکمل دغه دا چې سو دا د ولاسټي ګراف سو، دا د دې ایوریج ولاسټي چې سو ګراف سو. صحیح دی؟ فور ایگزامپل دا د دې چې سو د ولاسټي ګراف سو، ځکه مکمل کوم دغه چې دی XF چې دی ماینس XI راخلو، XF ماینس XI راخلو تقسیم پر TF ماینس TI راخلو، دا موږ ته خپله ولاسټي په لاس راکوي. خو که زه چیرې راسم ووایم چې نه، زه دغه ولاسټي زه نه غواړم، زه خاص مشخص په دغه ځای کې دا ولاسټي غواړم، خاص د دغه ځای ولاسټي غواړم، نو په دې ځای کې آیا دا ګراف داسې نه جوړیږي چې مثلا دا موږ د دې خاص دی یو مشخص دی یو ډېر کوچني ځای کې موږ ولاسټي غواړو. مثلا دا مو چې سو، دا مو د مثال په توګه سره هغه ګراف سو. اوس دلته دا مو چې سو XF سو. صحیح دی؟ او د مثال نو دا XF نه، زه غواړم د دغه ځای دا مثلا راوباسم، د دا ځای او د دې ځای ترمنځ یې راوباسم. نو خو بیا مې دا چې سو، بیا مې دا XF سو او دغه لومړنۍ نقطه مې بیا چې سوه XI سوه. د دغه مطابق دغه ځای څخه دا مو چې سو، دا مو بیا TF سو. صحیح دی؟ او دا مو بیا چې سو TI سو. وګورئ تاسو دلته د دې څخه زه غواړم تاسو چې در وښوم، په دې هیله چې تاسو سر په خلاص وي، د دې څخه زه غواړم تاسو ته در وښوم چې هر څومره چې فاصله کمیږي د هغه په کمیدو سره وخت هم ډیر کمیږي. که زه خاص په یوه لحظه کې
خاص په دغه لحظه کې زه ویلاسټي غواړم. نو خو خاص په دغه لحظه کې خو چې دغه ډسټنس ورسره کم سو، البته ډسپلیسمنټ ورسره کم سو، بیخي ډېر کم سو، نو خو د ډسپلیسمنټ د کمېدو سره پر دا ګراف باندې دا ټي اف او ټي آی هم ډېر سره کوچني کېږي. نو ټي اف او ټي آی دومره کوچني کېږي چې هغه تقرب کوي وچې ته و صفر ته. ځکه خو موږ په انسټنټینیس ویلاسټي کې د ټي چې شي لرو، د ټي لیمیټ لرو. دلته وګورئ، دلته خو دا څه شی و، دا ایکس آی و، دا ایکس اف و، دا ایکس آی و. اسانه کولی شم د دې سپیډ پیدا کړم، خو دلته چې ما بیخي یوې لحظې ته راوستی چې خاص یې په دغه لحظه کې راته پیدا کړه، نو خو په دغه لحظه کې خو نو براغه وخت هم کوچنی کېږي، وخت هم ډېر کمیږي. نو ځکه باره موږ وایو چې دا مساوي کېږي په څه شي سره، په صفر سره. صحیح دی؟ مثلا دا د انسټنټینیس ویلاسټي ګراف دی. که چېرې تاسو مثلا ایوریج ویلاسټي ګراف ته راسئ، ایوریج ویلاسټي ګراف ډېر اسانه دی. هغه څه شي دی، مثلا یو جسم دی، هغه مثلا داسې څه شي کوي، داسې ګراف لري. زه درته هم د دې ایوریج ویلاسټي راته راوباسم. د ایوریج ویلاسټي ګراف به تقریبا دا رقم دی. ولې؟ ځکه چې موږ خو ایوریج راباسو، نه په کښته پسې ځو نه په لوړ پسې ځو، اوسط یې راباسو، منځنی یې راباسو، هغه به دا رقم. خو د انسټنټینیس ویلاسټي ده چې موږ یې خاص په یوه لمحه په یوه لحظه کې راباسو، هغه به تقریبا داسې وي په کوم کې چې وخت ډېر کوچنی وي، وخت ډېر کم وي. نو ځکه موږ دې ته لحظوي صورت وایو. په لحظوي صورت کې وخت محدود دی، په دا چې وخت محدود دی، وخت ډېر کم دی. نو په دې خاطر موږ د دې لیمیټ نیسو او وایو چې لیمیټ تقرب کوي و صفر ته، تقرب کوي و صفر ته. دا معنا چې صفر نه دی، خو دومره کوچنی دی چې صفر ته بیخي ډېر څه رقم دی ورته نږدې دی. دا د 11م صنف موضوع ده. البته په 11م صنف کې تاسو پر دا ګرافو پر دې شیانو باندې بحث کوئ. اوس هم دا ګرافونه ما تاسو ته ښه نه دي تشریح کړي، فقط تاسو ته مې دا مثال پکښې کې درکړي. دغه ګرافونه دې شیانو ته موږ په مثالونو کې راځو. مثالونه به په مکمل ډول سره ټولو پر ګرافو باندې حلوو. یعنې کله چې مثال حل کوي بیا به هغه تاسو ته په ګراف کې هم رسمومه، تر څو تاسو په دې باندې ښه سم سرخلاصي د ګراف په جوړولو، د ګراف په رسمولو، همدارنګه د ایکس ټي ګراف په جوړولو باندې هم سرخلاصي، د ډي ټي د ګراف په جوړولو باندې هم سرخلاصي، د ایوریج ویلاسټي د ګراف په جوړولو خو ډېر اسانه دی. همدارنګه یونیفورم، نان یونیفورم او د دې ترڅنګ انسټنټینیس ویلاسټي. په دې کې انسټنټینیس ویلاسټي کې ګرافونه ډېر استعمالیږي. په دې ټولو باندې به ستاسو انشاءالله په مثالونو کې سرخلاص شي. نو د دې په خلاصېدلو سره زموږ او ستاسو د ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې